حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه ارشاد مبارک را نقل کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو د نور خلقو د شر څخه ځان وساتئ او پاک ځینې اوسېږئ. پاکي به پاتې وي ستاسو ښځې، یعنې د پردیو ښځو سره د زنا څخه ځان وساتئ، نو ستاسو ښځې به هم د زنا څخه په امن وي. که تاسو د پردیو ښځو څخه د زنا مطالبه وکړه، ستاسو د ښځو څخه به هم د زنا مطالبه کیږي. او د خپل پلرو سره په ښه ګزاره سره ګزاره وکړئ. په داسې کولو سره ستاسو اولادونه به هم ستاسو سره ښه ګزاره کوي. د خپل مور پلار سره احسان، ښېګړه، ښه خلقیت، ښه په خندا لهجه، په خلاص تندي سره د هغه سره ملاقات وکړئ، د هغې سره خبرې وکړئ، د هغو سره ښه رویه وکړئ. الله جل جلاله به تاسو ته په داسې کولو سره جنت درکړي. او د کوم نفر طرف ته چې د مسلمان ورور د معذرت غوښتلو لپاره راسي، هغه د څخه معذرت وغوښتل چې ما معاف که، ما څه خطا شوې ده، یا ما ستا سره ظلم کړی دی، اوس ما معاف که، یعنې د هغه عذر یې قبول نه کوي، یعنې زما عوض کوثر ته دی بیا نه راځي. دویمه خبره دا ده که چیرې تاسو د خپل پلار سره ښه ګزاره وکړئ، نو ستاسو اولاد به ستاسو سره ښه ګزاره کوي. په ظاهري سبب سره دا خبره بالکل ښکاره ده، ځکه چې کله تاسو ته اولاد وګوري چې تاسو خپل مور پلار ته په اکرام او عزت سره وګورئ او د زړه له اخلاصه د هغوی خدمتونه کوئ، نو ستاسو اولاد به ستاسو سره ښه ګزاره کوي او ستاسو سره به په ښه اخلاص سره ستاسو به خدمت کوي او ستاسو څخه به عبرت واخلي. مشهور متل دی چې څه کرې هغه به ریبې. او کله چې تاسو د خپل مور و پلار سره ښه ګزاره وکړئ، نو د دې په عوض کې به الله تعالی ستاسو اولاد به ستاسو د خدمت و طرف ته متوجه کړي او د اولاد په زړونو کښې به ستاسو عزت او دبدبه ور واچوي. ځکه وایي خپل عمل د لارې مل دی. بیان کړی دی ابواللیث سمرقندي رحمه الله د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ څخه چې و یو ځوان په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کښې نوم یې علقمه رضی الله تعالی عنہ چې د روژې او د لمانځه ډېره پابنده و او ډېر صدقې یې ورکولې. چې د مرګ وخت یې راغی نو په ژبه یې کلمه شهادت نه جاري کېدله. ښځې یې نبي صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی چې نبي صلی الله علیه وسلم مور او پلار په باره کې پوښتنه وکړله، نو معلومه شوه چې مور یې ژوندی ده او پلار یې وفات شوی دی. خو د ده مور د ده څخه خفه شوې وه. نبي صلی الله علیه وسلم ورپسې یو څه صحابه ولېږل چې مور ته یې داسې ووایاست چې زه ستا سره ملاقات کوم، ته راځې که زه درسم. نو صحابه رضی الله تعالی عنه ولاړه دا خبرې ورته وکړه. دی وویل زه در سره ځم. چې راغله نبي صلی الله علیه وسلم علقمه د حال پوښتنه ځینې وکړه. هغې وویل چې علقمه ډېر ښه سړی دی، خو د ښځې په باره کې یې زما نافرماني کوله، نو زه ځینې خوابده یم. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې عفو ورته وکړه. مور یې انکار وکړ. نو نبي صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم ورکړ چې بوټي جمع کړه، زه علقمه پکښې سوځم. هغې بوډۍ چې واورېدل نو په حیرانتیا سره یې وویل چې تاسو زما زوی سوځئ؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هو، د الله تعالی د عذاب په مقابل کې زموږ عذاب اسانه دی. په خدای تعالی مې دې قسم وي تر څو پورې چې ته د علقمه څخه ناراضه یې، نو نه د علقمه لمنځونه قبلېږي، نه یې روژې قبلېږي او نه یې صدقه بل خیرات قبلېږي. بوډۍ وویل چې زه تاسو ټوله شاهدان کوم چې ما د علقمه خطا ور معاف کړې. نو اوس د علقمه رضی الله تعالی پر ژبه کلمه شهادت جاری شوه او د کلمې سره یې انتقال وشو، یعنې وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله په جنازه کې شریک شو. د جنازې څخه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د خپلې مور نافرماني وکړي، نو پر هغه د الله د ملایکو لعنت او د ټولو خلکو لعنت وي، او نه د الله جل جلاله فرایض قبلېږي، نه نفل، تر هغه وخت پورې چې توبه وکړي او د خپل مور سره نیکي وکړي، تر ممکنه حد پورې مور او پلار راضي کړي. د دې قصې څخه عبرت او پند اخیستل پکار دی ورونو. او د مور او پلار سره د نافرمانی کولو سزا په دنیا کې الله تعالی ورکوي.
لکه څنګه چې علقمه رضی الله تعالی عنہ ته په دنیا کې د مور د نافرمانی کولو سزا ورکړه. الله تعالی دې موږ لره د مور او پلار د نافرمانی کولو څخه امان راکړي. الله جل جلاله دې موږ ته دا وس او دا طاقت نه راکړي چې موږ مور او پلار خوابدي کوو د مور پلار نافرمانی وکړو. موږ تاسو لپاره پکار ده چې د مور او پلار عزت وکړو، د مور او پلار خیال وساتو، د مور او پلار او مخته اوف کلمه لا ونه وایي. د مور پلار ته خو بد ویل، سکنځل کول بد خبره ده، خو بیخي سړی ونه کې باید د مور پلار مخ ته ونه اوف، د مور پلار مخ ته پښې ونه غځي، د مور پلار مخ ته بې ادبي ونه کې، د مور پلار مخ ته داسې خبره ونه کې چې پر هغه باندې مور پلار ناراضه شي. جل جلاله په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.